دوستانو تاسو څنګه کولی شئ چې سیګنیچر لوک خپل موبایل ته ورېږوئ. ډېر زیات خوند کوي. تاسو سیګنیچر چې تاسو په موبایل سکرین باندې کوئ د ګوتې سره، نو ستاسو لوک به ان کېږي، کنې نه به شي ان کولی. څوک دا تاسو څنګه کولی شئ؟ په ډېر اسانۍ سره کولی شئ. که تاسو ته په سکرین باندې ښکاري چې زه دلته کې ایس ورکم، نو زما د موبایل لوک چې کوم دی کولاو شي. په دې طریقې سره تاسو خپل سیګنیچر چې کوم دی په دې کې ورکولی شئ. په ډېر اسانۍ سره خپل موبایل په سیګنیچر سره لوک کولی شئ. دا به تاسو څنګه کوئ؟ د دې لپاره ډېر اسانه طریقه ده. تاسو به لاړ شئ په موبایل کې برزر ته، په برزر کې به سرچ کړئ APK دا ویب سایټ به درته راشي. په دې باندې کلیک واله. په دې ځای کې لاندې راشه، په دې ویب سایټ کې لوک سکرین سرچ کا، نو اولنۍ پوسټ درته راځي، په دې کلیک واله. دې ځای کې لاندې راشه، ډاونلوډ بټن کلیک کړه، دا ایپ به انسټال کړئ. هغه وروسته به تاسو داسې وکړئ چې دا ایپ به آن کړئ. کله چې تاسو ایپ آن کړئ، دلته کې ایډ بټن درکوي، په دې باندې به کلیک والئ. په دې ځای کې به تاسو خپل سیګنیچر چې کوم دی هغه ورکړئ. هغه ستاسو خوښه ده چې کوم رنګ ورکول غواړئ، ستاسو د خپلې مرضۍ. په دې ځای کې تاسو پین کوډ هم ورکولی شئ چې دا نور هم سکیور شي. نو په دې طریقې سره دې ته بیا څه ورکړئ؟ پین کوډ مو چې کوم دی ورکړئ. د پین کوډ ورکولو وروسته دلته کې جنریټ بټن درکوي، نو تاسو به څه وکړئ؟ دې ته به سمپلی لږ انفرمیشن چې کوم دی الاو کړئ. په دې مو چې کلیک واخیستو، دلته کې لوک سکرین ایپ باندې کلیک والئ، دا بټن چې کوم دی الاو کړئ او بیا بیک راشئ همدې ایپ ته. دلته کې بیا په دې باندې کلیک وکړئ او الاو بټن کلیک کړئ. بیا په دې ځای کې ګیټ سٹارټ بټن درکوي، په دې باندې کلیک والئ. په دې کې نور هم تاسو ته ډېر شی اپشنې درکوي چې په هغه کې تاسو بدلون کولی شئ. نو په دې طریقې سره تاسو چې کله هم غواړئ سیګنیچر لوک موبایل ته ولګوئ، په دې طریقې سره یې لګولی شئ. نو که ویډیو معلوماتي وي، ویډیو در سره لایک کړه، ملګرو سره هم شیر کړه.